هلمند کې د څه باندې 15 میلیونه ډالرو په ارزښت د لومړنیو روغتیایي خدمتونو 10 مرکزونه پرانیستل شول. د هلمند په اتو ولسوالۍ کې د لوږې په وړاندې د مبارزې یا ایچ نړیوالې موسسې له لورې د لومړنیو روغتیایي خدمتونو 10 مرکزونه پرانیستل شول. د دغه ولایت په کجکي، نوزاد، سنگین، باغران، ناوه، ندالي، واشیر او خانشین ولسوالۍ کې د لوږې په وړاندې د مبارزې نړیوالې موسسې له لورې 10 هغه لومړني روغتیایي مرکزونه یا سب سنټرونه پرانیستل شول چې د یاد ولسوالیو ولسونو ته په د واکسین، مور او ماشوم او خوارځواکۍ په برخه کې 2 کلونه وړیا خدمات ترسره کوي چې اساسي هدف یې د ګوزڼ یا پولیو ناروغۍ په وړاندې ملاتړ دی. د هلمند د عامې روغتیا رئیس ته هم زیاتوي چې د یادې موسسې په مالي همکارۍ د 7.5 میلیونه ډالرو په ارزښت په هلمند او ارزګان کې د لومړنیو روغتیایي خدمتونو 10 مرکزونه جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل چې له ډلې 10 په هلمند او 10 په ارزګان ولایت کې دي. د په هلمند کې 10 سب سنټر فعال کېدو پروګرام چې په دې کې مختلف ولسوالیو کې به 10 سب سنټر فعال کېږي چې په هغه کې 4 په باغران ولسوالۍ کې دي، 4 په نوزاد ولسوالۍ کې دي، 2 په کجکي کې دي، 1 په سنگین کې دي، 1 په واشیر کې دي، 3 په ندالي، 2 په خانشین او 3 په ناوه کې دي. د سب سنټرونه تقریبا 3 ډوله خدمات مخته وړي چې ایمونایزیشن یا د واکسین برخه ده، د مور او ماشوم برخه ده او د نیوټریشن برخه ده. عمومي دا پروژه د جی پی آی د خوا څخه باندې جی پی آی ورکوي چې د پولیو د اساسي هدف یې د پولیو د منځه وړلو پروګرام سپورټ دی. عمومي دا په 2 ولایتو کې پروژه 40 کلینیکونه چې روزګان او هلمند دی د 2.5 میلیون ډالر په اندازه هغه مالي فاند یا بجټ دی او په دې کې 10 کلینیکونه هلمند کې دي، 10 په روزګان کې دي. د افغانستان لپاره د لوږې پر وړاندې د مبارزې نړیوالې موسسې عمومي رئیس د هلمند د عامې روغتیا ریاست اوسني کارونه د پرمختګ فعال کې وبلل او ویل چې اوس مهال دوی یو نړیوال روغتیایي ټیمونه د افغانستان په ټولو برخو کې ازادانه کار کولی شي او د دې هېواد ټولو برخو ته خپل خدمات رسولی شي. هغه د ای ایچ نړیوالې موسسې په سازولۍ د یاد ریاست سره د دوامدارې همکارۍ ژمنه هم وکړه. And the issues which you raise on the public health compared to previous years, now we can reach out to most of the needy places in Hillman or in any part of the country. So that's one we all acknowledge that international community or our NGOs, we like to look at that, we able to serve for the people who need the most of the need. And I thank you for bringing those ideas of looking at the white areas, widespread of Hillman where the services are not reached. We definitely look into those aspects when we are looking for new proposal ideas. We discuss with you and see how we can reach out to the most needy in the province. باید وویل سي چې دا لومړی ځل نه دی چې په هلمند کې د لومړنیو روغتیایي خدمتونو 10 مرکزونه پرانیستل کېږي، بلکې له دې وړاندې د یوې بلې موسسې له لورې هم د لومړنیو روغتیایي خدمتونو 10 مرکزونه جوړ او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي وه. محمد نسیم شاکر، سکون راډیو.